د لوی خدای په نامه. زما نوم شمسیه ده، زما پلار نوم محمد نسیم ده، فامیلي نوم علیزاده ده. زه 18 کلن یم او په کابل په برچي ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم. زه به دې پوهېدم چې لوړې نمره به اخلم او ما ته ډېر زیار باسلی وم. زه 100% مطمئنه نه وم چې اول نمره به شم او زما ډېره خوشحالي دا و چې زما مور او کورنۍ په ډېر خوشحاله وو. زما نوم زهره دی او د شمسیه مور یم. کله چې شمسیه اول نمره شوه زه ډېره خوشحاله شوم او خپل خوشحالي نشوم بیانولی. ورځو کې ما 4 ساعته خوب کوه او 6 ساعته مې زده کړې کولې. هم مکتب ته وتلم، هم کورس ته تلم. د طب زده کړې زه د انسانانو احترام لپاره غواړم او دا چې خلکو سره مرسته کوم او غواړم چې خلکو ته نجات ورکوم او باید انجونو ډېر زیار وباسي او دې سره چې ډېر کار کوي بیا هم باید تقسیم اوقات ولري او خپل امید له لاسه ورنه کوي او دې فکر وکړي چې هغوی بریالی کیدای شي او آینده به یې ښه دي لکه زما په څېر. د کامیابۍ تر شاته زما د کورنۍ لاس ده او بله دا چې زما معلمین په دې برخه کې ما سره مرسته کړې ده.